سلامونه دوستان، امید لرم چې روغ او جوړ به یاستئ. ګرانو دوستانو، یو ځل بیا له معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل څخه په ډېر زیات خوندور ویډیو کې راغلی یم. ګرانو دوستانو، په نن ویډیو کې تاسو ته دا طریقه درښیم چې څنګه موږ تاسو کولی شو چې د خپلواکۍ لپاره یعنې د هیواد د خپلواکۍ لپاره موږ تاسو دغسې ښایسته تصویران موږ تاسو په خپل موبایل کې ډیزاین کړو. نو دوستانو، تاسو را سره دغه ویډیو تر پایه پورې وګورئ. او دوستانو، که چیرته تاسو زموږ په چینل کې نوي یاست او تاسو ورسره هم معراج خان ټیکنیکل نوي سبسکرایب کړئ، نو په ډېر زیات په درنښت باندې هیله کوم معراج خان ټیکنیکل یوټیوب چینل در سره حتما سبسکرایب کړئ. دوستانو، د ویډیو کې په سره خط باندې لیکل شوي سبسکرایب په دې سبسکرایب باندې تاسو کلیک وکړئ دوستانو، او په خوا کې کوم بیل نشان چې روزي په هغه باندې مې کلیک کړئ او په هغه باندې کلیک کړئ دوستانو. په دې سره به زموږ هر یوه نوې ویډیو تاسو ته په وخت سره در رسیږي. او دوستانو، دغه ویډیو لازمي لایک کړئ. د ویډیو لایک کول ضروري دي، باید ویډیو تاسو لایک کړئ. نو دوستانو، د تصویر لپاره د دې لپاره به تاسو لومړی په ډسکرپشن باندې کلیک وکړئ. ډسکرپشن تاسو ته نه معلوم د کوم ویډیو تاسو مهال ګورئ دي به دې لیکل مې تاسو کلیک وکړئ. نو لاندې چې کومه ځای راخلاصېږي دې ته ویلی شي ډسکرپشن. نو دوستانو، دغسې به ما لیکلي وي چې د اپلیکیشن لیک، نو تاسو به له دې ځای څخه یو تصویر ځان دپاره را ډاونلوډ کړئ. نو تاسو به دلته کلیک وکړئ، په شنه خط باندې به کلیک وکړئ. ما به لیکلي وي تصویر ډاونلوډ کړئ، او په بل ځای کې به لیکلي وي ما به درته لیکلي چې پکسل لیب اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. نو دوستانو، چې کله تاسو دغه پکسل لیب اپلیکیشن خلاص کړئ، یعنې چې کله تاسو پکسل لیب اپلیکیشن خلاص کړئ، هغه تصویر به تیار ماخ کړی وي، تاسو به یوازې هغه ته بیا خپل تصویر ور واچوئ. نو چې کله تاسو به دلته په دې نشان تاسو کله پکسل لیب ډاونلوډ کړئ، تاسو به دلته کلیک وکړئ. دلته به ګیلري څخه هماغه تصویر راواخلئ کوم تصویر چې تاسو ډاونلوډ کړی دی له ډسکرپشن څخه. نو ګورئ دوستانو، دغه تصویر د ډسکرپشن څخه به تاسو ډاونلوډ کړئ دغه تصویر. نو چې کله هم دغه تصویر راواچوئ، تاسو په دې ټیک مار علم باندې به تاسو کلیک وکړئ. نو دوستانو، له هغې وروسته به دلته په سکرین نشان تاسو ته راوځي. ګورئ دوستانو، زه تاسو ته در وښیم. دلته دوستانو ګورئ، تاسو ته دغسې دلته سکرین نشان راوځي. په دې ځای کې سکرین نشان تاسو به دلته کلیک کړئ. له هغې وروسته تاسو به دلته راشئ. دلته به تاسو کله کلیک وکړئ، دلته لیکلي چې امپورټ، تاسو دلته په امپورټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. دوستانو، چې کله په امپورټ باندې کلیک وکړئ دوستانو، تاسو به خپل تصویر هغه تصویر راخلئ چې کوم تصویر تاسو غواړئ په دې باندې حساب کړئ. نو دوستانو، د تصویر بیکګراوند د شاته ساحې د کټ کولو لپاره هم ما په ډسکرپشن کې به ما لینک پرېښوي، یعنې په ډسکرپشن کې به ما داسې لینک پرېښوي. تاسو کله چې ډسکرپشن ته راشئ، داسې به ما لیکلي وي چې له تصویر څخه شاته ساحه داسې ختمه کړئ. نو تاسو به په هغه لینک باندې کلیک وکړئ، او په هغې طریقې سره به تاسو له تصویر څخه شاته ساحه ختمه کړئ. چې کله تاسو له تصویر څخه شاته ساحه ختمه کړئ، نو تاسو ته تصویر دې ځای ته راځي. چې کله تصویر دې ځای ته راشي، لومړی تصویر به تاسو ته یار ما ډسکرپشن کې لینک پرېښی دی، هغه لینک له لارې به تاسو دغه خپلواکۍ د جوړولو تصویر ډاونلوډ کړئ. تاسو به دلته بیا خپل تصویر په هغه طریقې سره چې ما ډسکرپشن کې ما لیکلي وي چې تصویر د کټ کولو طریقه، یعنې تصویر داسې کټ کړئ، د تصویر څخه شاته ساحه داسې کټ کړئ. نو تاسو به تصویر څخه تیاره شاته ساحه کټ کړي وي، نو تاسو به هلته خپل تصویر ورته انتخاب کړئ. چې کله تصویر ورته انتخاب کړئ، ګوره ستاسو د زموږ ستاسو تصویر دغسې راغی. نو ستاسو د خپل تصویر به دلته دغسې راولئ. ګوره تاسو به د خپل تصویر که دلته خپل تصویر تاسو غټوئ، نو تاسو دلته د خپل تصویر تاسو ورته غټ کولی شئ، چې څومره غټوئ هغومره غټولی شئ. ګورئ دوستان، دا تصویر تاسو به دا تصویر لاندې راوړئ. چې کله هم تصویر تاسو لاندې راوړو، نو له هغې وروسته به تاسو دلته بیا په امپورټ باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په امپورټ باندې کلیک وکړو، نو چې امپورټ باندې مو کلیک وکړو، نو دوستانو دلته به تاسو تور رنګه ساحه ورته یو داسې تصویر به انتخاب کړئ، چاهه تور رنګ. مثلا زه هم دا تصویر انتخابوم، همدغه تصویر مخکینی تصویر دی. ګورئ دوستانو، دلته به دا بیرغ توره خانه چې دی تاسو داسې انتخاب کړئ. ګورئ دوستانو، داسې بیخه تاسو وړوکه کړئ، او دا بیرغ تور خانه چې دی دا به تاسو انتخاب کړئ. چې کله هم دا انتخاب کړو، دا بیرغ دا به داسې به ورته وړوکه کړئ، او دلته به تاسو داسې راوړئ، دلته به د کونج نه ونیسئ، او دا به داسې جوړ کړئ. ګورئ دوستانو، ډېر زیات اسانه او ساده طریقه ده. نو تاسو به دلته دا توره ساحه داسې جوړه کړئ. دغه تور دغه چې تاسو کله دلته راوړو، دا به دلته داسې جوړ کړئ. ګورئ تاسو چې کله داسې جوړ کړئ، ګورئ زموږ تاسو تصویر چې دی جوړ شو. نو له هغې وروسته به تاسو دلته راشئ. ګورئ دلته تاسو ته در وښیم، دلته په دې ځای کې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله هم دلته کلیک وکړو، دلته به تاسو دلته ټکس ته راشئ. په ټکس پایل کې به تاسو کلیک وکړئ، او دلته به تاسو ورته په ایډیټ باندې کلیک وکړئ. دلته به تاسو ورته خپل نوم ولیکئ، چې هر نوم ستاسو وي هغه نوم به تاسو دلته ورته ولیکئ. چې کله هم نوم ورته ولیکل دوستانو، نو له هغې وروسته به تاسو چې کله مو نوم ولیکل، نو تاسو به په دې اوکې باندې کلیک وکړئ. چې کله په اوکې باندې کلیک وکړو، دغه نوم ستاسو دلته داسې راځي. تاسو به دا نوم جوړ کړئ. دې لپاره به لږ سایز غټ کړئ. چې کله د تصویر سایز غټ کړئ، د خپل نوم سایز غټ کړو، نو له هغې وروسته به دلته تاسو دې خط دپاره یو سټایل انتخاب کړئ، چې هر یو سټایل تاسو خوښ وي. دې کې مختلف سټایلونه شته د پښتو خط لپاره. مثلا دا سټایل زما خوښ دی، نو دا سټایل به تاسو ورته انتخاب کړئ، او د دې تصویر ته د دې لینک ته، یعنې د دې خط ته به چې دی تاسو خپل نوم ته چې دی
دلته رنګ ورکړئ. دلته به تاسو بر راشئ، دلته کلرز لیکلی، کلر کې به تاسو رنګ ورته انتخاب کړئ. مثلا تور رنګ ما ورته انتخاب کړ او دلته به تاسو بر راشئ، دلته لیکلی چې سټوکس ګورستان، دلته به تاسو په سټوک باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په سټوک باندې کلیک وکړو نو دلته دوستان تاسو به د دې شاته یو داسې رنګ غوندې ورکړئ. ګورستان ما چې د خپل نوم ته رنګ ورکړم، دلته تاسو خپل نوم هم ورکولی شئ او په دې ځای کې هم تاسو خپل نوم چې دی تصویر ته ورکولی شئ. په دې طریقې سره تاسو کولی شئ چې د خپلواکۍ لپاره ښایسته تصویران تاسو ډیزاین کړئ. او دوستانو چې کله تاسو هغه د تصویر د کټ کولو هغه لینک په ډسکرپشن باندې برېښه چې د تصویر څخه ساحه داسې ختمه کړئ. نو تاسو چې کله تصویر هغه تاسو وکړو نو تاسو دغه اپلیکیشن چې تاسو کله هغه ځای ډاونلوډ کړ نو په دې اپلیکیشن باندې به تاسو کلیک وکړئ. چې کله په دې اپلیکیشن باندې دلته ګیټ ا پکچر لیکلی، په ګیټ ا پکچر کې به تاسو ګیلرۍ ته لاړ شئ. چې کله ګیلرۍ ته لاړ د دې ځای څخه به یو تصویر راواخلئ. دغه مثلا دا تصویر زه راخلم، کله چې دا تصویر راواخلم دلته تاسو په افیکس باندې تاسو کلیک وکړئ. چې کله په افیکس باندې دلته کلیک وکړو نو تاسو به دلته دا شاته ساحه چې دا به ټوله رنګ کړئ. چې کله دا رنګ کړئ نو تاسو به لاهیر وروسته خپل تصویر راواخلئ چې کوم تصویر تاسو غواړئ چې هغه جوړ کړئ. نو دلته په انسرټ ا پکچر باندې تاسو کلیک وکړئ. دلته به تاسو هغه تصویر چې تاسو غواړئ ورته انتخاب کړئ. نو هغه تصویر به تاسو انتخاب کړئ. مثلا دا تصویر څخه زه غواړم چې شاته ساحه ختمه کړم. نو په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ. دا به داسې ځان ته ښه رانږدې کړئ. چې کله نږدې کړئ په دې ټیک مار علامه باندې به کلیک وکړئ. بیا په ټیک مار علامه تاسو کلیک نه کوئ او له دې څخه به دا شاته ساحه داسې ختمه کړئ. یعنې د ټول تصویر څخه به شاته ساحه داسې ختمه کړئ. چې کله نو ټول تصویر څخه شاته ساحه ختمه کړه نو په داسې به ځان ته رانږدې کوئ. شاته ساحه به له تصویر څخه ختموئ. له وروسته تاسو په ټیک مار علامه باندې به کلیک وکړئ. دلته په سیو باندې کلیک وکړئ. نو ستاسو سره به دغه تصویر چې د ګیلرۍ کې سیو شي او په اسانۍ سره بیا په دې طریقې سره کولی شئ چې د خپلواکۍ لپاره خپل تصویران ښایسته جوړ کړئ. نو په دې هیله دوستانو چې ویډیو مو راسره خوښه شي.